سلام مدیر صاحب، تر هر څه مخکې دا راته ووایه چې دولتي اداره اصلاً څه ډول جوړښت لري؟ وعلیکم سلام. ډیره ښکلې پوښتنه دې وکړله. دولتي اداره یو منظم سیستم دی، نه یو تصادفي ځای. هره اداره د ځانګړو څانګو څخه جوړه وي او هره څانګه مشخص مسؤلیت لري. که مونږه اداره د انسان بدن سره تشبیه کړو، اداري او بشري سرچینې د مغز حیثیت لري، ځکه پریکړې تنظیموي. مالی څانګه د زړه په شان ده، ځکه ټول مالی حرکت کنټرولوي. تخنیکی څانګه د لاسونو او پښو په څیر ده، ځکه عملی کار کوي. که یو ځای ګډوډ شي، ټول بدن اغیزمن کیږي. ډیره مننه. اداري او بشري سرچینې ولې دومره مهمې دي؟ ځکه دا څانګه د کارمند ژوند اداره کوي، له مقررۍ څخه نیولې تر رخصتۍ، معاش، ترفیع، تبدیلۍ او حتی تقاعد پورې ټول کارونه د همدې څانګې له لارې تنظیمیږي. فرض کړه ته 3 ورځې رخصتي غواړې. که ته یوازې دفتر ته رانشې او په خپل سر ولاړ شې، دا غیر حاضري حسابیږي. خو که فورم ډک کړې، همېرې لاسلیک کړي او اداري څانګه یې ثبت کړي، نو دا رسمي رخصتي ده. همدا توپیر یو ښه او بې نظمه کارمند جلا کوي. ډیره مننه. اوس که دا راته وایي ولې مالي څانګه دومره حساسه ګڼل کیږي؟ ځکه مالی څانګه د امانتدارۍ څانګه ده. د دولت پیسې د خلکو حق دی او هر افغان باید پکې ځان مسؤل وبولي. د مثال په ډول که اداره غواړي کمپیوټر، پرنټر یا میز واخلي، لومړی غوښتنه کیږي. مالی څانګه بودیجه ګوري، قانوني مراحل څیړي، بیا تایید ورکوي. که دا مراحل پوره نشي، حتی یو کوچنی مصرف هم قانوني نه دی. زه تخنیکی کارمند یم. له ما څخه اداره څه تمه کولی شي؟ له تخنیکی کارمند څخه د 3 شیانو تمه کیږي. لومړی مسلکي پوهه، دوهم مسؤلیت، دریم وخت ته پابندي. که تا ته وویل شي یو راپور په 3 ورځو کې برابر کړه، که پر وخت یې وسپارې، ته باور ترلاسه کوي. که ناوخته شي او دلیل ونه لرې، باور له منځه ځي. اداره په باور چلیږي، نه په زور. ولې مکتوب دومره مهم دی؟ ځکه مکتوب د ادارې رسمي حافظه ده. هغه خبره چې په خوله کیږي هیریږي، خو مکتوب کلونه پاتې کیږي. د مکتوب مراحل: مسوده لیکل دي، قانوني متن برابرول، د امر لاسلیک، ثبت او نمبر، همدارنګه اړونده څانګې ته لیږل. بې نمبره مکتوب داسې دی لکه بې طبیعته انسان. ډیره مننه. اوس راته دا ووایه چې په یوه اداره کې ارشیف ولې ډیر ارزښت لري؟ ځکه چې ارشیف د ادارې حافظه ده. که اسناد له منځه ولاړ شي، اداره له قانوني ستونزو سره مخ کیږي. د مثال په ډول که یو مکتوب 3 کاله وروسته غوښتل کیږي، یوازې د ارشیف نمبر له لارې پیدا کیږي. همدا د ارشیف ځواک دی. ډیره مننه. اوس که دا راته ووایي که چیرته یو مراجعه کوونکی غوسه وي، څه وکړو؟ مراجعه کوونکی یا مراجع زمونږ میلمه دی. که موږ حوصله وکړو، ډېرې ستونزې حل کیږي. نو باید له صبر او حوصلې څخه کار واخلو. ډیره مننه. اوس که دا راته ووایي د یو بریالي کارمند اصلي راز څه دی؟ یو اداري کارمند د پوهې سره سره باید د ښو اخلاقو څښتن وي. ډیر خلک د ښه چلند له امله پرمختګ کوي. وخت ته پابندي، صداقت او احترام د دولتي کارمند اصلي وسلې دي. ډیره مننه. نن مې اداره وپېژندله. له تا څخه هم مننه. هر کله راشي، په یاد ولره اداره هغه وخت قوي وي چې هر کارمند خپل مسؤلیت په صداقت سره ترسره کړي. اداري پوهه جمع ښه اخلاق جمع مسؤلیت مساوي کیږي د یو بریالي دولتي کارمند سره.